چواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل یم. نننۍ ویډیو د ډیر قدرمن او محترم دوست محمد کامل مومند د تلین په حواله ده. د 23 جنوري کال 1901 ورځ د دوست محمد خان کامل مومند د تلین ورځ ده چې په دغه ورځ د تل دپاره زموږ نه جدا شو، خو موږ ته د خپل فکر او علم دومره څه پرېښول چې په ویښ ژوندي او باضمیره ولس کې به تر ابده ژوندي وي. البته زموږ یو غفلت بیا هم شته چې موږ د هغه فکر او علم نه هغسې ګټه وانخیستې شوه او هغسې درناوی مو ور نه کړی شو څنګه چې حق و، تر دې چې نوی نسل د هغه د شخصیت او کارنامو د اهمیت نه سم خبر هم نه دی. ارواښاد دوست محمد خان کامل مومند هغه انسان دی چې په کال 1938 کې 40 هم نشو پاس کولی، نو دوست محمد خان کامل مومند د علیګړ پوهنتون نه د قانون او فلسفې په علمونو کې د ماستر سندونه راوړل. دوست محمد خان کامل مومند هغه محقق او عالم دی چې په خوشحال بابا او رحمان بابا یې موږ ته د کره څېړنې لارې خلاصې کړي دي. دوست محمد خان کامل مومند په تاریخ مرصع د 6.5 صفحو مقدمه او د تاریخ مرصع د اصلي متن نه هم زیات تشریحات ولیکل چې دغه کار شاید د کامل مرحوم نه علاوه بل یو پښتون هم نه دی کړی. دوست محمد خان کامل مرحوم هغه محقق دی چې په خوشحال بابا د مستشرقینو د اعتراضاتو غاښ ماتونکي جواب یې په خپل انګریزي کتاب ان اپروچ ټو خوشحال کې ورکړی. کامل مومند هغه محقق دی چې موږ د هغه په شوي تحقیق تروسه د یوې نکتې اضافه هم ونه کړې شوه او د هغه تحقیقات تکرارو او په خپلو نومونو یې وړاندې کوو. دوست محمد خان کامل مومند هغه خودداره انسان دی چې د صدر ضیاء الحق په لاس یې د صدارتي ایوارډ او اعزاز نه ځکه انکار وکړو چې ویل یې زه د ډکټیټر د لاس اعزاز نه ګڼم. دوست محمد خان کامل مومند د ریاکارۍ او شهرت پسندۍ نه دومره لرې و چې د ریډیو او ټي وي پروګرامونو کې د ګډون نه په کامله توګه ډډه کوله او ټول ژوند یې لیک او تحقیق ته ورکړی و. دوست محمد خان کامل مومند د کاکاجي صنوبر حسین مومند او میر حمزه خان شینواري په ملګرتیا نه یوازې د ولسي ادبي جرګې جوړول ممکن کړل بلکې پښتنو ته یې د تنقید او تحقیق هنر هم ورښودلو. دوست محمد خان کامل مومند هغه سړی و چې په پښتو، اردو، انګریزۍ او فارسۍ ژبو کې خو یې کتابونه چاپ دي، خو ورسره په عربۍ، سنسکرت، هندۍ او پنجابۍ ژبو یې هم عبور لرلو. په سیاسي توګه مسلم لیگ سره و، خو د هغه عمره پښتون قامپاله به ډېر کم ولیدی شي. داسې به یې ویل زما خوره پښتنه پښتو مې خوی دی، د وفا خوی مې اخلې ځان و تن کې. اوس دغه لوی انسان ته د خپل اثر لویو خلکو خو خراج تحسین پیش کړی دی،
خو زمونږ غفلت هم هغسې دی د کاکاجي صنوبر حسین مومن غوندې مشر وایي چې تا خو صنوبره هیڅ غزلو نه وې، دا خو د کامل او حمزه چارې دي. د حمزه بابا غوندې لوی شخصیت ورته په نثر کې ځای په ځای درناوی وړاندې کړی دی. قلندر مومند په ګڼو شعرونو کې د کامل مومند نه د تاثر اخیستلو، زده کړې او استفادې اعتراف کړی دی. په یو شعر کې وایي د کامل هم نشینۍ برکتي کړم، تجربې مې په غزل کې روایات شي. د همیش خلیل غوندې محقق یې خپل استاد ګڼي او په شلګونو لیکونه یې پرې کړي دي چې د هغه د وفات په موقع یې دا هم ویلي وو یو انسان وی چې کامل وی خیر رسانو کې شامل وی. اوس به موږ د خپل ځان او خپل نوي نسل نه پوښتنه وکړو چې موږ او تاسو دوست محمد خان کامل مومند څومره پیژنو، د هغه کار او زیار نه څومره خبر یو، هغوی ته مو څومره خراج تحسین وړاندې کړی دی، موږ پرې څومره کار کړی دی او د دوست محمد خان کامل مومند مرحوم په پښتو ژبه او پښتون ولس د کوم احسان بدله مو ورکړې ده. زما خیال دی چې د غفلت او ملامت نه سوا به هیڅ ونه ویلی شو. روح یې ښاد.